الحمد لله الذي خلق الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زموږ استاسو نننی درس د سیرت مبارک درس دی او عنوان پکې د مخکینی درس پاتې برخه ده، یعنی د نبی علیه الصلاة والسلام ته د وفدونو راتلل دي. په تیر درس کې موږ هم تاسو یو څو وفدونه وویلې او په دې درس کې بعضو باندې خبره کوو. ان شاء الله نور به دا خلاص شي، بیا به حجة الوداع درس ان شاء الله وایو. هغې نه وروسته دوه درسه پاتې کېږي ان شاء الله، نور سیرت درس خلاصیږي، بیا به که د الله رضا و نور درسونه شروع کوو. نبی علیه الصلاة والسلام ته نور وفدونه د تجیف په نامه باندې وفد و، د بني پزاره، د نجران وفد، د رقم بني حنیفه وفد، د طائف د خلکو وفد او د بني عامر بن صعصعه وفد. داسې نور وفدونه نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلي دي. په دې وفدونو کې ما تاسو ته ویلي چې چا اسلام راوړه او چا پکې جزیه ورکولو ته غاړه کېښودله او چا نور وړاندیزونه کړي وو، مختلف رقم خلک وو. د تجیف وفد دا د کنده د قوم یوه څانګه وه. دوی راغله او نبی علیه الصلاة والسلام ته یا دا چې مسلمانانو ته اضافي صدقې او زکاتونه چې د غریبانو نه اضافه شوي و، دوی نبی علیه الصلاة والسلام ته راوړل تر څو مسلمانانو ته پکې برخه ورکړي. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر دوی نه خوشحاله شو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل چې موږ ته د عربو د وفدونو نه مخکې داسې وفد نه و راغلی. او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې الله چاته اراده وکړي د خیر اراده، نو د اسلام دپاره د هغوی سینه خلاصوي. بیا دوی د نبی علیه الصلاة والسلام نه وړاندیز وکړي چې د قرآن او د سنت په رڼا کې موږ ته بعضې وصیتونه وکړي، نصیحتونه موږ ته وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته بعضې وعظونه او نصیحتونه وکړه، نو دوی اسلام راوړل او لاړل. بل وفد د بني پزاره په نامه باندې و. دا وفد د تبوک له غزا څخه وروسته راغی چې تقریبا 10 کسانو ټولو اسلام منلی و. نبی علیه الصلاة والسلام له دوی نه د وطن پوښتنه وکړه. دوی د وچکالۍ شکایت وکړه چې موږ وطن کې وچکالي ډېره زیاته ده، او نبی علیه الصلاة والسلام نه وړاندیز وکړه چې ته موږ ته د الله نه سوال وکړه چې باران په موږ باندې وکړي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام څه خبرې هم دوی ته وکړې او هغې نه وروسته دعا یې وکړه تر څو چې دوی ته باران الله تعالی وکړي. بیا الله باران وکړه او د دوی ټولې سیمې او هغه کومې ځمکې چې وې هغه الله تعالی په اوبو باندې خړوبه کړې. هغې نه وروسته د نجران وفد راغی. دا د یمن پلو سره یوه لویه سیمه ده چې اوږدوالی تقریبا د یو تیزه سپرلۍ په مزل باندې یو ورځ ده، لکه یو اس چې څونه مزل وهي. کتاب لیکلی دی چې دومره مزل باندې یو لوی کلی و او 93 لویه سیمه وه او 93 کلي لرودل، او 120,000 جنګیالي په دې کې وو. په دې سیمه کې ټول د نسواراو په دین باندې ولاړو. نبی علیه الصلاة والسلام د دوی مشر ته لیک ولیږه او د اسلام بلنه ورته ورکړه. کله چې لیک ولوسته نو دوی ورخطا شو، دا مشر چې کوم یو دا ورخطا شو او خپلو خاصو او عامو خلکو سره مشوره وکړه. نو دې فیصلې ته ورسېدل چې خپل یو پلاوی او خپل یو استازی یا کوم یو خاص نفر د نبی علیه الصلاة والسلام سره ته ولیږه د 80 کسانو سره. او داسې حال کې دا 80 نفره راغله چې قیمتي جامې اغوستې وې او د ورېښمو څادر یې په ځان باندې اچولې وې او د سرو زرو ګوتمۍ یاري او د سرو زرو ګوته په خپل لاس باندې کړې وه. نبی علیه الصلاة والسلام له دوی سره خبرې ونه کړې او بعضو صحابه کرامو ته وویله چې دوی تاسې ورسره خبرې وکړئ. نو صحابه کرامو دوی ته وویله چې اول خو به تاسې دا خپلې جامې لرې کوئ، د ورېښمو جامې، او هغې نه وروسته به خپلې ګوتمۍ چې دا کومې لاسونه کې تاسې اچولي دام لرې کوئ. نو دوی چې دا ټولې خبرې ومنلې، هغې نه وروسته راغله نبي علیه الصلاة والسلام سره یې خبره وکړله او نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته د اسلام بلنه ورکړه. دوی اسلام ونه منه او وی ویل چې موږ ستاسې نه مخکې مسلمانان وو، تاسې یعنې مسلمانانو ته بیخي مسلمان نه ویل. دوی خو د عیسی علیه السلام د پیروۍ دعوه کوله خو د هغې پیروي هم نه کوي دوی. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې تاسې د اسلام نه 3 شیان بندئ. اول د صلیب عبادت کول، دوم د خنزیر د غوښې خوړل، او دا ستاسې دا دعوه چې الله زوی لري. دغه دعوه دغه 3 شیان ستاسو اسلام نه منې کړي یاستئ.
بیا دوی ویل چې عیسی علیه السلام څوک دی؟ نو چې ته وایې چې الله زوی نه لري، نعوذ بالله، نو عیسی علیه السلام خو پلار نه لري، نو عیسی علیه السلام د کومه شو؟ دا خبره به دوی کوله. نو الله آیات راولېږه د سورت العمران 950 نمبر آیات چې تاسو ته دا عجیبه ښکاري چې عیسی علیه السلام پلار نه لري او تاسو دا ګمان کوئ چې دا د الله تعالی زوی دی، نعوذ بالله. نو بیا د آدم علیه السلام په باره کې څه وایي؟ الله وایي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. د عیسی مثال د الله په نسبت باندې داسې دی لکه د آدم علیه السلام. خلقه من تراب، آدم علیه السلام پیدا کړی د خاورې نه، ثم قال له، بیا ورته وویل کن فیکون، کن شه جوړ شه، فیکون، نو هغه جوړ شو، انسان او بني آدم ترې جوړ شو. نو که تاسې د عیسی علیه السلام په تخلیق کې تعجب کوئ، نو د آدم علیه السلام په باره کې څه وایي؟ هغه خو نه پلار لرود او نه یې مور لرودله. نو دوی خو بدبخته خلک دي. بیا هم انکار وکړه، اسلام یې نه راوړه. نو نبي علیه الصلاة والسلام دوی ته د مباهلې دپاره بلنه ورکړله. مباهله دې ته وایي چې دوه ډلې یا دوه کسان داسې اتفاق وکړي چې پر دروغجنه ډله د الله لعنت وي. مثلا یو دوه ډلې دي، هغه یو بل سره په یو څه کې اختلاف لري، نو دوی وایي چې راځئ موږ یو غټه غونډۍ ته یا یو غره ته خیجو، نو تاسې به هم خپل ماشومان او سپینګیري او زنانه راوباسئ، موږ به هم خپل ماشومان او سپینګیري او زنانه راوباسو. نو موږ به ووایو چې الله که په دې دواړو کې کومه ډله په موږ کې حقه وي هغه کامیابه کړي او کومه چې په ناحقه هغې باندې لعنت راووری. نو کله چې دا خبره ورته وکړله، قرآن کریم کې په سورت العمران کې هم د دې مفصل ذکر راغلی دی. نو دوی خو پوهېدل چې دا خو پیغمبر دی او که چیرې دی دا صحیح پیغمبر وي او موږ پرې لعنت وویل، نو زموږ به ویښتان هم پاتې نشي، نوکان به هم پاتې نشي، یعنې الله به په موږ باندې عذاب راولېږي. بیا هم دا و چې دوی ورته د جزیې غاړه کېښودله او مسلمانانو ته ویل چې یاره ایمان خو نه راوړو، خو جزیه به تاسو ته درکوو، او 1000 جوړې کالي د سفر په میاشت کې او 1000 جوړې جامې او کالي به د رجب په میاشت کې مسلمانانو ته موږ ورکوو، او د دې جوړو سره 150 ګرامه سپین زر به هم تاسو ته موږ درکوو. نو دوی دا کار وکړه او مسلمانانو د دوی د سر او مال ضمانت هم واخیسته. نو دا د دغه وفد چې نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی او اسلام یې رانوړ، نجران وفد. نجران ته بیا په لاره کې د دوی دوه کسان مسلمانان شول. هغه نه وروسته ورو ورو اسلام په خپرېدو باندې پیل وکړ تر څو یو غټ شمېر خلک پکې مسلمانان شو. بیا د هغه نه وروسته د بني عامر بن صعصعه وفد، دې وفد کې د الله تعالی لوی دښمن عامر بن طفیل چې په بئر معونه کې د صحابه کرامو سره خیانت کړی و، دا درس موږ تاسې ویلی، او اربد بن قیس او جبار بن اسلم هم پکې و، دا لوی دښمنان د اسلام. دا ټول د قوم مشران او لوی شیطانانو. عامر او اربد بن قیس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور او وژلو پلان جوړ کړی و. کله چې مدینه منورې ته راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د اسلام بلنه ورکړه. عامر وویل، او دې وفد کې چې د عامر و دا د دې وفد ویناوال هم و، همدا یې ټاکلی و خلکو. نو د 3 خبرو واک وایي درکوم مسلمانانو ته ویلی. نبی علیه الصلاة والسلام ته دا خبره وکړه، اول صحراوي خلک ستا او د ښارونو خلک زما. کوم خلک چې په صحراو کې اوسیږي دا ستا شو، ستا د ولکې لاندې به ستا پیغمبري به په ده چلیږي، او ښارونو کې چې کوم خلک دي هغه به زما یي. یا دا چې ستا نه وروسته به زه واکمن یم، دا خبره ورته وکړه. دریم دا چې که دا هم نه منې نو د غطفان په 1000 برګو اسونو او 1000 برګو اسپو سپاره جنګیالانو سره به په تا باندې یرغل کومه. دا 3 وړاندیزونه نبي علیه السلام وکړه. نبي علیه الصلاة والسلام ورسره یوه خبره مو نه منله او دوی ته ښېرا وکړله. وی ویل چې یا الله عامر نه مې خلاص کړي او قوم ته هدایت وکړي. کله چې عامر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو کې و، دې وخت کې اربد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شالو خوا ته تاو شو او خپله توره را خلاصه کړله خپلې تیکې نه، یو لیشت را لرې کړې وه چې په دې وخت کې الله تعالی ورته لاس شوټ که او نور یې ونه شو کوی، دا طاقت پکې نه و چې توره را لرې کړي. کله چې خپل هېواد ته لاړل، په لاره کې عامر د خپل قوم د یوې ښځې په کور کې چې بني سلول له کورنۍ څخه عمل ته یې واړول او ویده شو. الله تعالی پرې د طاعون مرض مسلط که، په ستونو کې یوه غوټه پیدا شوله او الله تعالی د همدې څخه مردار که. کله چې د ځانقدن وخت و نو دوی ویلی زر شئ ماته یو اس راولئ. کله چې اس ورته راوسته نو دا پرې سپور شو، چې کله په اس باندې سپور شو په همدغه حالت کې مردار شو. او اربد په اوښ باندې سپور و، الله تعالی پرې تندر نازل کړ او په همغه تندر باندې الله تعالی هلاک کړ.
د دې وجه نه په سورة الرعد کې الله تعالی وایي ویرسل الصواعق، الله رالیږي تندر تیز اوازونه، فیصیب بها من یشاء، بیا به رسیږي په دې تندر باندې عذاب هغه چاته چې الله یې وغواړي. وهم او دا خلک چې دي یجادلون فی الله، دوی د الله په لاره کې یا دا چې الله په دین کې جګړې کوي د نبی علیه الصلاة والسلام سره. وهو شدید المحال، او الله تعالی چې دا ډیر قوي تدبیر والا ذات دی. بیا د دې دواړو کیسه یو صحابي چې معایله بن جمیل نومېده روایت کړې ده چې د دوی د قبیلې بني عامر سړی و، هغه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لاس په لاس بیعت کړی و. همداسې خپل اوښان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستي وو چې زکات یې ادا کړي. رسول الله ورڅخه په زکات کې یوه 3 کلنه د اوښې بچۍ اخیستې وه. د نبي علیه السلام نه وروسته د ابو هریره رضی الله تعالی عنه سره ملګری و. 100 کاله عمر وکړ د یعنې 100 کاله د ده عمر و. د ښه فصاحت له کبله خلکو ورته ذو اللسانین ویل، یعنې 2 ژبو والا چې دومره یو ښایسته وینا به یې کوله خلکو ته. بیا د دې نه وروسته د بني حنیفه وفد نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی، 18 کسانو. بیا سیرت پوهان وایي چې دوی هم اسلام راوړ. داسې نور وفدونه نبي علیه الصلاة والسلام ته راغلي دي، نو بعضو پکې ایمان راوړی او بعضې جزیې قبول کړي دي. انشاءالله چې نور درس به موږ ستاسو د حجة الوداع درسي او د هغې نه وروسته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د رحلت او د دنیا څخه د تګ او د وفات قصه انشاءالله هغه به په خپل ځای باندې وایي. الله دې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.